القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران آغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او یاد کړئ هغه وخت چې سوري ګرځولي و موږ پر تاسو باندې ورځ او نازل کړی و موږ په تاسې باندې من او سلوا وخورئ د پاکو هغو شیانو څخه چې تر کړي دي موږ تاسو ته او ظلم نو کړی دوی پر موږ باندې، یعنی هیڅ په دغه عاصیان سره، او لیکن و دوی چې په ځانونو خپلو به یې ظلم کاوه، یعنی په کفران او عیسیان سره. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. او یاد کړئ هغه وخت چې وویل موږ بني اسرائیلو ته چې ننوځئ دغه قریې یا دغه کلي ته، پس خورئ د میوو څخه د دې هر چیرې چې مو خوښه وي، څه چې مو زړه غواړي پرېمانه، او ننوځئ په دروازه د دې ښار کې سجده کوونکي او ووایاست ای ربه وبخښه زموږ ګناهونه، چې وبخښو تاسو ته ګناهونه ستاسې، او ژر ده چې زیات به کو نیکانو ته اجر. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پس بدل کړه هغو کسانو چې ظلم یې کړی په خپلو ځانونو خبره په بل شان د هغې خبرې څخه چې ویل سوي و دوی ته، پس نازل کړل موږ پر هغو کسانو چې ظلم یې کړی و عذاب د طرفه څخه د اسمان په سبب د دې چې و دوی چې سر به یې غړاوه، یعنی سرغړونه به یې کول. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. او یاد کړئ هغه وخت چې اوبه وغوښتې موسی علیه السلام خپل قوم ته، نو پس وویل موږ موسی علیه السلام ته چې ووهه په خپل لکړه سره هغه ډبره، پس وخوټېدلې یا روانې سولې له هغه ډبرې څخه 12 چینې. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. په تحقیق سره وپېژانده هر قوم ځای د اوبو څښلو خپلو، وویل موږ خوري او څښي د خاص روزي د الله جل جلاله څخه بې له واسطې د اسبابو، او مه چېرېږئ د حده په ځمکه کې، حال دا چې وراني کوونکي اوسئ تاسې. تفسیر، یعنی الله جل جلاله وفرمایل چې د من او سلوا څخه خوراک کوئ او د دغه چینو څخه اوبه څښئ او په جهان کې فساد مه کوئ. د قرآن کریم د پښتو ژباړې، تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.